الله فتح کلي د الګاډي هغه منطقه ده چې اوس موږ ورته راغلي یو او دلته میله کوو. تاسو ګورئ ګلونو په ویډیو کې چې څه ښایسته غرونه او ښایسته ونې او همدا ډول ډېر طبي بوټي لري. که چیرې کوم یوناني طبیب دې ځای ته راشي نو شاید چې ډېر بوټي به وپېژني. شاید په دې کې داسې بوټي وي چې د ډېرو ناروغیو سره مبارزه کولی شي. خو که چیرې موږ وغواړو او دې ځای ته حکیمان راولو او دا بوټي ورباندې مطالعه کړو. د هر بوټی ځان ته جدا جدا او جلا جلا مطالعه غواړي. د هر بوټي بیل حکمت معلوم دی. سلامونه درنو لیدونکو، ښه راغلاست. افغان وایس چینل په ځاځي آریوب کې. ځاځي آریوب د پکتیا ولایت د ختیځ زون یوه هغه ښکلې ولسوالي ده چې په راتلونکي وختونو کې به دا د ملي پارک په نوم سره هم ونومول شي. درنو لیدونکو، دا چې موږ څه وکړل په دې هکله خبرې اترې لرو. دا خپلې سیمه چې تاسو ګورئ ځاځي آریوب او زمینداري، دا د زمیندارانو یو نوې اختراع ده چې د پشیو د لرې کولو لپاره یې کاروي، چې وروسته به انشاءالله ورسره خبرې وکړو.